د طالبانو په وړاندې د امرالله صالح تازه څرګندونې. صالح وایي له طالبانو نیم افغانستان په تیښته دی. ستانه په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ رمټ به یې. خبریال ویبپاڼه د پخواني ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې وایي چې طالبان ملت ته مشروعیت نه لري. هغه وویل اوسمهال 6 میلیونه کسانو د پاسپورټ اخیستو درخواستونه ورکړي او تر نیمه یې زیات افغانان له هیواده په وتلو دي. نو طالبان باید پوه شي چې ولې خلک له دوی څخه بیزاره او نفرت لري، ولې میلیونونه افغانان ترې په تیښته دي. صالح وایي چې د دوی پر ضد ملي قیام مهمه مسله ده او طالبان هیڅکله په دولت تبدیل نشي. طالبانو له راتګ څخه تر 7 میاشتو مودې اوړي او له دې له راتګ وروسته لکونه افغانان له هیواده وتلي لا هم دا لړۍ دوام لري. امرالله صالح په خپلو تازه څرګندونو کې طالبان متوجه کړي دي چې په خپلو سیاستونو کې تغیرات راولي، ځکه دومره انسانان چې په چا څخه په تیښته وي هرومرو به قوانین سخت، تعصبګر او نفرت څخه ډک وي. صالح د خپل حکومت پر مهال تل ویل چې هیڅ وخت به طالبانو ته تسلیم نشي، خو کله چې طالبان تر کابل ورسېدل نو صالح لومړی کس و چې تر هر چا وړاندې په تیښته بریالی شو. له هیواده وتښتېد. د اګست له 15 وروسته هغه کسان چې له ناټو امریکایي ځواکونو سره یې دندې درلودې، د افغان پوځ منصوبین او نور ټول هغه کسان چې ویره یې احساس کوله، افغانستان په بېلابېلو لارو وتښتېدل.